د الله رسول فرمای الله فرمای زما د خپل جلال او عزت او عظمت سره قسم یې په دغه شپه کم سړی لما د اخرت دعا وغواړي الله فرمای زه د اخرت دعا قبلوم. د الله رسول فرمای الله فرمای زما د خپل جلال او عزت او عظمت سره قسم یې کته د دنیا یو سوال زما په دربار کې وکي زستا مصلحت ته ګورم که هغه خبره ستا د پاره خیر وزید درکوم. دا په دغه شپه چې د اختر کوم شپه بلل کیږي دغه د اختر چې کوم شپه دا ودیته لیلۃ الجائزه ویل کیږي. د الله رسول ودیته لیلۃ الجائزه ویل د معنا دا ده چې دا د انعام شپه ده دا د اکرام شپه ده دا د الله رب العزت له جانبه چې دا ما او تا په روزه کې څه کړي وو د هغه د نتیجې شپه ده. اوس واس د الله رسول فرمایي وای څو داسې شپې شته چې په هغه شپو کې سړی عبادت وکړي الله جنت ورته واجبوي. په دغه شپه سړی عبادت وکړي څلور شپې د الله رسول ښوولي دي په هغو کې یوه شپه د کشني اختر ده چې دا را روانه شپه ده د کوم چا چې نن اختر و هغه تېره سوې شپه ده چې په دغه شپه عبادت وکړي د الله رسول فرمایي الله رب العزت د دې عبادت د وجې جنت ستا دپاره واجبوي. د الله رسول فرمایي که چا د لوی او د کشني اختر په شپه باندې عبادت وکړي د قیامت په ورځ الله ستا زړه نه در مړ کوي چې هغه د مړو زړو شپه ده د قیامت چې کومه ورځ ده الله رب العزت به د دې عبادت په خاطر ستا زړه نه در مړ کوي. نو د آخرت په ورځ چې د چا زړه مړ نه وي معلومه خبره ده چې هغه به د ذکر او د اذکار د وجې ژوندی د ذکر او د اذکار د وجې چې کوم زړه ژوندی هغه به جنت لري ځي. ای مولوی صاحب بیان کوي پرون چا راواستوي نه پوهېږم د املایان ولې کتاب چې هر کتاب پر پیر سو خامخا ګوري نو وایي چې کله د اختر په شپه سړی دوه رکاته نفل وکړي ته زما په خبره سر خلاصوي زه د یو ملا کیسه درته کوم دا زه نه درته وایم. پرون یو سړی راغلی هغه مولوي صاحب ابو شتا بیان وکړي تا د قضای عمري ته طریقه خو لږ راوښیه ماله ظالمه ما دا ویل مال قضای عمري نسته چې آخري جمعه د څلور رکعات لمونځ د پلانۍ صورت د 200 کالو د لمنځو درواغ مه وایست د الله پر رسول چې زه پر تا درواغ وایم والله که مې معاف کړې ته په ما پورې درواغ وتړې والله که دې معاف کړم او ما تا محمد رسول الله ته ولې غلط نسبت کوو کله محمد رسول الله دا خبره کړې وله نو وایي مولوي صاحبه طریقه ما دا وویلې چې دا لمونځ نسته ونو زه نه یم په پوسه وی اوس هم دا زما په خبره ته سر خلاص کړي دی مولوي صاحب ویلې ول سړی چې د اختر په شپه 10 رکعاته نفل وکړي 10 رکعاته په هر رکعت کې 10 واره دی قل والله شریف ووایي وایي د 10,000 کالو ثوابونه الله ودته ورکوي 10,000 کاله عبادت ثواب الله ودته ورکوي. ولې مولوي صاحب ته اوس په کتاب نه پوهېږې په حدیثو نه پوهېږې دا سبب هغه منکرین حدیث در خبر شي هغه وایي او دا دی وګوره دا حدیث چیرې سته بیا د کومه ځای علما ور ثابت کړي ګوره د شب قدر شپه الله فرمایي د الله رسول فرمایي د زرو میاشتو د عبادت ثواب دی. صحیح شب قدر په شپه عبادت وکړي د زرو میاشتو د عبادت ثواب دی. دلته د اختر په شپه د 10 رکعات نفل وکړو 10,000 کاله 10,000 کاله عبادت ثواب دی. الله دې موږ ته معافي وکړي الله دې موږ ته هدایت وکړي. بس بیا خلګي شیري و بل خواته بس ډیره والله د افسوس خبره ده ډیره د افسوس خبره ده. تاسو د هر چا شی مشیروي زما دوم مشیروي یار زه مې شیروي دا الله پښتنه درڅ کوي ما به درواغ ویلي نو چې ته زما درواغ شیرې نو بیا کته مولوي صاحب درواغ تا ویلي نو ستا سزا دې بیا ما ته راکړه ګوره ما درواغ وویل زما سزا زما ده بیا که تا زما درواغ شیر کړو الله رب العزت خو دا ستا د وجې ګوره دا زما درواغ تا شیر کړو هغه وایي پر دې ته د رښتیا خیال راتلی ستا سزا هم بیا الله ما ته راکوي ولې نو لږ مخ شاته ګورئ یار لږ مخ شاته ګورئ بیا به معامله نه خرابېږي بیا پریشاني نه جوړېږي 10 رکعاته په هر رکعت کې 10 واره قل والله 10,000 کال عبادت ثواب استغفر الله انا لله و انا الیه راجعون. او وایي دا حدیث دی د پیغمبر علیه السلام دا حدیث دی حدیث نه دی نو دا ما درته ویل دغه شپه چې کومه ده د اختر دې ته لیلۃ الجائزه وایي په دا شپه باندې الله رب العزت و خپلو هغه بندګانو ته چې چا روزې نیولې وي چا تراویح کړې وي چا عبادتونه الله انعام ورکوي. د الله رسول فرمایي علامه بیهقي و ابن حبان دا حدیث چې دی هغه را نقل کړی دی ملائکه راسي
ملائکې راسي هغه د روډو د لارو د سړکو په کنارو کې ودرېږي بیا وایي درځئ د الله عظیم دربار لره ډېر بخښلو والا ذات دی او ډېر لوی سي لوی قصور لوی ګناه الله در معافوي د الله رسول فرمایي د دې فرشتو خبره یو جنات نه اوري او یو انسانان نه اوري دا درخت دا ډبر دا غر دا لوټه دا مځکه دا یې اوري دا کله دا د اختر شپه چې کله راله د انعام شپه ده نو ملائکې الله رب العزت راواسته یې چیرې د کورو لره د کلو لره د سړکو لره د بازارو لره د مسلمانانو او هغه دا وایي درځئ د الله و طرف ته درځئ د الله و طرف ته ډېر عظیم ذات دی او ډېر لوی ورکولو والا ذات دی او ډېر عظیم ګناه بخښلو والا ذات دی بیا د الله رسول فرمایي بیا چې کله د اختر شپه سوله سهار د عیدګاه تیاری کوي دا مسلمانان د الله رسول فرشتو ته وفرمایي وایي چې کوم سړی روزې پوره ونیسي د هغه بدله څه ده د هغه بدله څه ده ملایکې ورته وایي الله د هغه بدله دا ده چې پوره اجر ورکړه پوره اجر ورکړه الله ملائکو ته فرمایي تاسو ګواه اوسئ ما دی معاف کړلو زه له دی راضي سولمه دی زه راضي کړم تاسو پر دې خبره ګواه اوسئ دا کله دا په دغه شپه باندې الله رب العزت و دې فرشتو ته د اختر په سهار الله رب العزت و فرشتو ته وایي چې څوک یو عمل وکړي ملائکو ته الله فرمایي څه ورسره وکړم وایي الله پوره اجر چې دی هغه ورکړه دا اوس منځه مخکې یو ځوان رالی ناولا د ځوانو ژړلې ولمولي صاحب د چا سره مزدور و نو بیا مې کار ورسره وکړي بیا هغه یو څو 800 روپۍ 1000 روپۍ زما جوړېدلې هغه یې ما ته راکړلې نو زه ډېر غریب وم مسکین یم بیا ما ورته د اختر دپاره څه شی خرچه مرچه راکړه ولیا خرچه مرچه نشته دا جایزه نه ده درځه ارملاله چې ځې دا ماته جایزه ده مال یا حق نور باندې لري چې دا یې درکړي ډېره ښه خبره ده زموږ خلک ډېرې ناکۍ کوي پر دې ښار لرې ځغلی د خپل مزدوره سره یې نه کوي د الله رسول فرمایي ته بیا اول د خپل مزدوره سره کوي اول بیا د خپل مزدوره سره کوي داسې دروغجنه دنیا صاحب له یو ځوان رالی والمولوي صاحب دا د چمن خلک اکثره داسې دي چې هغه مطلب و خپل خاندان والا ته زکات ورکوي د الله رسول فرمایي خپل ورور ته زکات ورکړه 2 اجرونه دي یو خو دې ورورګلوي وکړله بل دې زکات ورکوي نو په دا خپلو کې دا شی شته و خپلوانو ته یې ورکوي خپلو قریبانو خپل چې کوم د دې قوم دی هغو ته یې ورکوي ښه خبره ده ډېره ښه خبره ده نو ځوان رالی والمولي صاحب موږ یو ځای ولاړولو نو بیا یو زموږ د نږدې عزیز کېږي هغه رالی چې رالی بیا یې موږ به ورته داسې مطلب زکات ورکول کېدی هغه مشرانو د قوم هغو د خپل قوم هلکانو ته روپۍ ورکولې چې بل چا ته درېږي خو زه به یې خپله وکړم نو موږ ورلو نو بیا موږ ته ویلې که دا نوم واخلې ته به ور ولاړ سې که دا نوم واخلې دا بل به ور ولاړ سي ښه بیا بس موږ یې ور دننه کړو چې ور دننه کړو موږ ته 50,000 روپۍ راکړلې څو 50 په زکات کې راکړې چې راووتو بیا ولا غاجي صاحب راته ویلې دا پیسې خو زموږ څه واخیستلې 2,000 روپۍ یې موږ ته راکړلې 48,000 دوی واخیستلې دا د قوم مشران دي مشران یو مشر هغه دی چې خپل کشران پر پښو دروي بل مشر یې د باندې ولاړ دی چې کشران تر پښو نیسي دا و څنګه ژوند دی هغه سړی چې ورکوي هغه به الله چیرې بوځي او دغه سړی چې د خلکو سې اخلي هغه به الله چیرې بوځي اوس ګوره ته زه تا بوځم ته یو غریب یې ګوره زه اسانه مثال در کوم زما طالب دی د طالب پر سر باندې ما 1,000 روپۍ پیدا کړي په 1,000 روپۍ کې زه 10 روپۍ 6 روپۍ وده ته ورکړم هغه 980 روپۍ زه واخلم زه به جنت ته رځم که به دوزخ له رځم نو که زه دوزخ له رځم نو ته چیرې ځې ولمولي صاحب 50,000 روپۍ یې راکړلې چې را یې کړلې چې راووتلو هغه ته ویلې زموږ د قوم خلک دي حالانکې موږ د هغه قوم ګرځولو هم نه موږ قوم هغه نه دی خو موږ یې بوت ول راځي ته غریبان یاست الله اکبر استغفر الله انا لله و انا الیه راجعون په فرض روزه کې دومره لوی جرم دومره لوی سزا د دومره لوی جهنم تاب لري او بیا یې ځینې واخلې کم سے کم ظالمه نیمۍ خو ورکړه نیمۍ خو ورکړه یاره که ته غل یې نو انصافداره خو سه دونه بې انصافي خو مه کوه نو 2,000 روپۍ ورکړې وې دی ماله رالی ول مولوي صاحب ما ته دا 2,000 روپۍ جایزه دي که نه زه وخورم
ای غریب وګوره د 2000 غم اخیستی چې ماته جایزه ده کنه دي هغه 48 زره ویوړي هغه دا نه دی ویلي چې ماته جایزه دي کنه جایزه دي بیا وای مولوی صاحب ته پر موږ باور نه کوي بروسه نه کوي هیڅ باور او بروسه نه غواړي هیڅ باور او بروسه نه غواړي خپل کار کوه خپل کار به کوم کوم باور در باندې وکي دا غلو به بر باندې وکي لکه دا غریب چې چا وکړي نو د الله رسول فرمایي چې الله ملائکه توای زدا خلق سره څو کما ملائکه توای الله پر بدلا ورکا الله فرمایي تاسو گواه اوسئ دې زرا ذکر لما زجن راضي سولم او زب ودی ته څور کوم زب ودی ته جنت ور کوم جنت زما رضا خالص جنت دی زما رضا خالص جنت دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ملائکه دا خبر واوري چې یار د الله د رسول د امت دومره لوی اعزاز دی دومره لوی احترام دی نو دي څوای ملائکه اللهم اجعلنا منهم یا الله موږ په داخل کې شمار کې دا کم چا ستر راضي تا وبخشل تا عفو تا وکړه تل دی راضي سولې ملائکه وای الله موږ د دې رقم جوړې کوم موږ په دې کې شمار کتم لمر څخه راضي د الله رسول فرمای و ازما دي په خپل جلال قسم ازما دي په خپل عزت قسم ازما دي په خپل لوی قسم په دغه شپه کم سړی لما د اخرت دعا وغواړي الله فرمایي زه د اخرت دعا قبلوم د الله رسول فرمایي الله فرمایي ازما دي په خپل جلال او عزت او عظمت سره قسم کته د دنیا یو سوال زما په دربار کې وکي زستا مصلحت ته ګورم که هغه خبره ستا د لپاره خیر وزیدر کوم دا په دغه شپه چې د اختر کوم شپه بلل کیږي بیا د الله رسول فرمایي د الله رسول صلی سبحان الله الله اکبر الله فرمای وای تاسو څه کوئ د الله رسول فرمای تاسو الله فرمای تاسو زما خبره ومنئ تاسو زما خبره ومنئ زما خبره مه غورځوئ د الله رسول فرمای الله فرمای زما د په خپل جلال او عزت قسم زه به د قیامت په ورځ ستا د کافرانو ستا د دشمنانو پر مخ تا نه ذلیله کوم الله فرمای تاسو زما خبره ومنئ تاسو زما خبره مه غورځوئ تاسو زما خبره خپله کوئ زما په جلال او په عزت ولوی دي زما قسم د قیامت په ورځ به د ټولو کافرانو پر مخ زه تا نه ذلیله کوم تا نه رسوا کوم او زه به تا ته بقا او نجات چې دی هغه درکم زبتا ته څه درکما زبتا ته بقا او نجات درکم دا کوم شپه ده د ليله الجائزه د اختر د شپې د عبادت دی الله دې مشترا نصیب کړي الله دې مشترا نصیب کړي د الله رسول فرمای تاسو په خندا کې الله یاد ساتئ تاسو په خندا کې الله یاد ساتئ په جړه کې الله فرمای زتا یاد ساتئ تاسو د خندا په ورځ د خوشحالي په ورځ ما یاد وساتئ الله فرمای د غم په ورځ بیا زتا یاد ساتم څونه غټه خبره نه ده د غم په ورځ خو خالص ما استاد لپاره یو الله دی لیکن الله فرمایي شرط دا دی د خندا په ورځ مې یاد ساته د ژړا په ورځ به بیا زه یاد وساتم هیڅ مشکل نه دی هیڅ پریشانی نه ده نو د الله رسول فرمایي الله فرمایي زما په عزت او په جلال دې زما قسم تاسو څه کوئ تاسو زما خبره شاته مه غورځوئ زه به بیا تاسو د قیامت په ورځ نه رسوا کوم زه به تاسو نه ذلیله کوم د چا پر مخ د کافرانو دشمنانو او د هغه رقم د ظالمانو پر مخ الله دې مشترا نصیب کړي عزیزان د خبرو اوریدل زما د پاره کول ډیر لوی کمال دي ستې د پاره اوریدل ډیر لوی کمال دی زما د پاره عمل تر ټولو مهم دی تاسو د پاره ډیر مهم دی الله دې ماته د عمل کول توفیق راکړي و تاسو ته دې الله د عمل کول